Subscribe my YouTube channel. Press the bell icon, select all for more videos. السلام علیکم. زم ستاسو ورور ستاسو دوست محمد شهزاد یعنی د شهزاد کمال افیشل فانس یوټیوب پریزنټر. امید دی چې ټول به روغ او جوړ یي او د ژوند نه به مزې اخلي. کتونکو لکه څرنګه چې ما مخکې ډېرې ویډیوګانې اپلوډ کولې، اوس هغه شان زما مزه نشته. مطلب زه په یوټیوب باندې داسې خاص کار نه کوم او نه غواړم چې پې وکړم. ولې په شارټ الفاظو کې درته وایم د ویډیو دومره نه اوږدوم چې تاسو ته هم معلومه وي. د 2016-17 مطلب د دې نه زه په خپل یوټیوب چینل باندې کار کوم چې د هغې ریزلټ ماله په 2022 په مارچ کې راغلو. هغه موقع داسې وه چې صرف یو بټن وهلو، په هغې باندې صرف اپلای کولو چې په 24 هار کې د ننه ما ته د هغې اپلای ریزلټ داسې راغلو چې تا کم محنت کړی هغسې فضول دی او ته کوشش وکړه چې دا څه دی هم اپلوډ کړي، دا ټول ډیلیټ کړه او دوباره بیا پې کار سټارټ کړه. نو یقین وکړه ملګرو، دا خبره زه تاسو ته هم به حیثیت د یو ورور او د پښتون تاسو سره شیر کوم. تاسو به ډېر محنت وکړئ خو په آخره کې به تاسو ته دغه شان ریزلټ راشي، نو بیا به ستاسو هغه خوند هغه مزه او نه وي. مطلب سړي زړه تور شي. دغه شان ما ته هم راغله چې کله ما اپلای وکړه نو ما ته وي چې ته کم کانټینټ دی هغه ټول ډیلیټ کړه. او فرسټ اف ال خو یې وي چې ته مونږ ته انټروډکشن ویډیو جوړه کړه چې د دې چینل د څه مقصد دی او څه، نو هغه ما ورته په انګلیش کې جوړه کړه، پښتو کې هم نه. د هغې ټایټل انګلیش ما کوم چې لیکل ورسره په انګلیش کې راځي نه ویډیو باندې لاندې، هغه هر څه ما ورته کافي وکړ. تقریبا ما 2 ورځې په ویډیو باندې اړولې وي ځکه چې هغې سره ټایټل ډېر ګران وي که نه. خو بیا هم د هغې ریزلټ راغلو چې ته کم کانټینټ دا ټول ډیلیټ کړه او دوباره پې کار سټارټ کړه. نو ما ویل چې بس دې نه خو دا ښه ده چې زه بل جوړ کړم، ولې په دې باندې ټایم خرابوم. نو چونکې زما زړه تور دی نو تاسو ته هم باسیت د ورور ویم که چېرته ستاسو په چینل کې داسې غیر مواد پروت وي، مطلب یو پردی بیکګراوند هم چې په هغې باندې کلایم راغلی وي، یاد ساتئ تاسو چې اپلای وکړئ نو هغه ټایم به بیا پښیمان وي. نو د هغې نه مخکې درته ویم چې کله هم تاسو یوټیوب مطلب یوټیوبر وئ نو خیال به کوئ چې ستاسو په ویډیو باندې کلایم را نه شي، کاپي رایټ سټریک په دې باندې خو هر سړی پوهېږي، دې نه خو بس هم الریډي ځان ساتي. خو خیال ساتي پردی ویډیو اپلوډ نه کړئ، داسې ویډیو اپلوډ نه کړئ، داسې بیکګراوند اپلوډ نه کړئ چې هغه په یوټیوب کې مطلب فیمس وي. او که اپلوډ کوئ خو ډېر په کم لو سپیډ کې اپلوډ کوئ چې تاسو صرف هغه ویډیو غوند پې جوړوئ. او کوشش کوئ چې تاسو یوټیوب مطلب په یو ټاپک باندې جوړ کړئ، داسې نه لکه پویټري پکې تاسو اپلوډ کوئ، ولاګې تاسو پکې اپلوډ کوئ، داسې د ژوند هلې ځلې نورې وي دا هر تاسو پکې اپلوډ کوئ. نه، یوټیوب وایي چې تا دا هر څه مطلب ستا دپاره ممکن نه دي چې دا ټول ته وکړې. مطلب په یو څیز باندې به یې جوړه، داسې نه چې ته په ډیفرنٹ کانټینټ باندې ته خپل هغه ویډیو اپلوډ کوې، دا ډیفرنٹ کانټینټ والا. که ته په ولاګ کې انټرسټ لرې نو په ولاګ باندې جوړوه. بس فرسټ اف ال لازمي ده چې خپل انټروډکشن ویډیو جوړه کړې ښه په صحیح ریلیکس زبردسته، او د هغې نه بعد هماغه شان دې روان وي. داسې نه چې په هغې کې ته بیا ګوره شارټ به هم کې نه اپلوډ کوئ. دا شارټ چې څوک ډېرې شیر کوي که نه نو دا هم ورته مسله کوي. نو دا ټولې مسلونه زه تېر شوی یم چې د هغې ریزلټ ماله ډېر خراب راغلی او زما زړه تور دی. نو د هغې نه مخکې چې تاسو خبر کړم چې څومره هم زما په یوټیوب باندې پښتانه یې خاص کر زما ډېر داسې کسان چې هغه ماله په هره ویډیو باندې فیډبیک راکوي، د هغوی ډېر زیاته مننه. زه به نیو چینل کریټ کوم او په هغې ته هغې لینک به بیا تاسو سره شیر کوم، خو
ستاسو نه یو غوښتنه ده چې پلیز بیا به هغه ته ویزیټ کوئ او انشاءالله هغه به صرف په څه باندې وي په هغې کې زه غواړم چې ایجوکیشن باره کې ویډیو اپلوډ کوم مطلب لیکچرز زه خپله هم ډاکټر فیل سره تعلق لرم نو په دې وجه غواړم چې داسې ویډیو اپلوډ کړم چې د هغې نه د قام د خلکو ته فایده هم وي او مونږ هم بله ورځ پښیمانه نه یو چې یاره ما په ژوند کې څه دي ولاګ دي او ګانې دي او باجانې دي دا څیزونه نو کوشش کوم چې زه په دې څیز باندې چینل جوړ کړم که په دې باندې نه وي نو په ولاګ باندې خو به آلریډي زه یوټیوب چینل جوړوم خو د هغې نه مخکې چې ستاسو د سپورټ ضرورت به وي ښه بھرپور ستاسو نه دا غوښتنه ده چې څومره هم زما په یوټیوب چینل باندې نو ما سره به دا کارپوریشن کوي چې زما نیو یوټیوب چینل ته کم دی هغې ته به ویزیټ کوي او سپورټ به کوي نو ستاسو ډېره زیاته مننه به وي اوس کامیابی او ناکامي د هر څه ستاسو په لاس کې دي چې څومره خلکو دلته زه سبسکرایب کړی یم نو د هغې نه دغه خواست دی چې را به شي او یو سبسکرایب او به داسې واچینګ را کوي ځکه چې سبسکرایبر خو بیا هم کمپلیټ شي آلریډي چې کم چینل ما انتخاب کړی د هغې سبسکرایبر کمپلیټ دي خو تاسو به ما ته صرف څه را کوئ صرف واچ مطلب واچ ټایم نو دا زما ایکسپیرینس و چې د هغې ریزلټ مله داسې مات زما زړه تور شو مطلب تاسو ته چې تاسو په چینل کې اپلای ورته نه وي کړي د هغې نه مخکې غیر بیک ګراونډ وي چې هغه فیمس وي دا بل چا وي لرې که بلکل ښه نو دا زما ایکسپیرینس و او د شارټ ډېرې ویډیوګانو شارټ کا اپلوډ کوم خو چې بیک ګراونډ ستاسو وي فرادی نه یا په خپل اواز باندې په خپلو خبرو اترو باندې وي نو بیا شارټ اپلوډ کوي خو ډیر زیات هغه به پې نه فوکس به پې نه ورکوي او چینل صرف اونلی په یو ټاپک باندې جوړ کړي داسې نه چې ډیفرنٹ لکه دا غلطي منع شوي انسان چې کله غلطي وکړي نو د هغې غلطي ریزلټ به وروسته ورځي هغه ته میلاویږي چې کله ریزلټ درته میلاو شي نو بیا دوباره هغه خپل ایکسپیرینس خلک د نورو سره هم شریکوي او نور ته هم وایي چې یاره ستاسو دا محنت ضایع نه شي ځکه چې په دې باندې تقریبا 2016 په اینډ کې ما سټارټ کړی او 2022 کې او د هغې زه درته نه شم ویلی تقریبا په 2020 نه تر 2022 پورې ما ډېر زیات کار په یوټیوب باندې کړی و خاص کر 2021-22 کې فول چې زما ډېر زیات ولاګ تقریبا 76 ته زما ولاګ رسېدلي و او داسې تقریبا غالبا 300 ته زما ویډیو چې په هغې کې تقریبا د 200 زما خپل کانټین خو په هغه کانټین کې چې ورکوډې بیکګراونډ 10 سیکنډ به 15 سیکنډ به خو هغې ما ته ډېره غټه مسله جوړه کړه په دې وجه ستاسو ته هم چې څومره هم ما واورې صرف په دې خیال په دې غرض واوره دا ویډیو چې سبا تاسو اپلای کوئ تاسو ته څه مسله جوړه نه شي نو بس دغه زما ایکسپیرینس و چې کم و تاسو سره ما شریک کړ الله دې وکړي چې دا ویډیو تاسو په دې هغه باندې شیر کړئ او چې بله ورځ دا غلطي د مسټیک ستاسو نه ونشي تر بلې ویډیو پورې درنه غواړم اجازت خو په نیو چینل کې ګوره هغې ویډیو به لینک به زه درته شیر کوم او بیا به یوه ویډیو کوم په دې چینل به اپلوډ کوم نو راځئ به په دې خیال چې بیا به ما په وړاندې بوځئ نو تر بلې ویډیو پورې ورکئ خپل ګران خپل روجان شهزاد کمال کمال ته په دې دعا سره چېرته هم یې ښاد آباد بریالي اوسئ د لوی الله په امان उठते ही कदम रुक जाते